په همدې اړه د ولایت مقام د غونډو او کنفرانسونو په تالار کې مراسم نیول شوي وو چې پکې د سیاسي مرستیال ترڅنګ یو شمېر وزیرانو، د وزارتونو معینانو، د ولایتي ادارې مشرتابه، دیني علماو او قومي مخورو ګډون کړی و. په پیل کې خوست مرستیال ولي مولوي محبوب شاه قانع راغلو مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وریاده کړه چې د خوست قومونو او ولسونو د اسلامي امارت د ملاتړ لپاره قربانۍ ورکړي او اوس هم د نظام ټولو فرامینو او احکامو عملي کولو ته ژمن دي. د زیاتوله د نږدې 3 کلونو په موده کې خوشبختانه د ټول ولایت په کچه یوه سیاسي پیښه هم نه ده رامنځته شوې چې دا له نظام سره د خوست ولسونو د همغږۍ او همکارۍ غوره بیلګه ده. ورپسې شیخ الحدیث مولانا افضل حسین حسیني، قومي مشرانو هریو خان صاحب، احمد شاه خان، توري علي منګل، علي خان زادران، مولوي الف نور، سلام خان کوچي او نورو په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت له لوري د سرتاسري امنیت ټینګښت، اقتصادي وده، د قومي او ولسي ستونزو حل، د نظام او خلکو ترمنځ د واټن له منځه تلل او نور د پام وړ پرمختګونه وستایل او ډاډ یې څرګند کړ چې د خوست ټول قومونه او ولسونه د اوسني اسلامي او شرعي نظام کلک ملاتړ او دفاع کوي. قومي مشرانو د ولایت او ولسوالیو په کچه ځینې ستونزې او غوښتنې هم له راغلو چارواکو سره شریکې کړې. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفي په خپلو خبرو کې وویل الهي نصرت، د ملت همکاري او د سرخندونکو مجاهدینو قربانۍ د اشغالګرو د زوال او د اسلامي نظام د ټینګښت لامل شول. نوموړي ولسونو ته وریاده کړی چې د شریعت په چوکاټ کې غوښتنې ستاسو حق دی چې نظام یې اوري او د امکان تر حده به ورته د مسؤلینو له لوري رسیدنه کیږي. د ده په خبره امارت یوازې د کابل په کچه تر 12,000 پورې د خلکو ستونزې حل کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له اسلامي امارت سره د خوستوالو مینه وستایله او ویل د خوست ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلام د بریا او د دښمنانو د ماتې لپاره بېشمېره قربانۍ ورکړي. د زیاته کړه موږ په تیرو 20 کلونو کې د بریالي جهاد په پایله کې عظیمه فتحه ترلاسه او هم مو په سیاسي او اقتصادي ډګر کې برلاسي ترلاسه کړې ده. د جهاد له برکته موږ 2 مهم هدفونه چې د اسلامي نظام ټینګښت او د امنیت تامین دی ترلاسه کړل. همدا شان وتوانېدو چې له فتح وروسته سیاسي ثبات محکم او د کورنیو جګړو مخه ونیسو. مولوي عبدالکبیر دا هم ویل دلته د قومي او سمتي جګړو ځای د یو واحد قیادت تر مشرۍ لاندې د اسلامي نظام ټینګښت ونیو او هم یې د هیواد د ټولو قومونو او اقشارو په شتون کې ټولګډونه حکومت رامنځته کړ. د زیاتوله 20 کلنه مبارزه یوازې په علماو او مجاهدینو پورې منحصره نه ګڼو بلکې د ټولنې مختلفو اقشارو او ولسونو له موږ سره په دې جهادي بهیر کې ونډه لرله چې د اشغال په خاتمه کې د ټولو شریک قربانۍ د قدر وړ دي او هم د اوسني نظام دفاع او ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د ده په خبره نظام یې ټولې نړۍ ته د امن پیغام لیږدوي او ډاډ څرګندوي چې په داخل کې به هیڅ چاته د داسې کړنو اجازه ورنه کړي چې ګاونډیانو او نړۍ ته ګواښ پېښ کړي. نوموړي یو ور بیا له نړۍ سره پر مثبت تعامل ټینګار وکړ او هیلهمندي یې وښوده چې د اسلامي او شرعي چوکاټ دننه ټولې نړۍ سره نیک تعامل او رسمیت پیژندنې ته نږدې شوي یو. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل اسلامي امارت په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ او ځان بسیاینې ته پرېږدی او دوی هم نه غواړي چې له دنیاوالو سره ځانونه په کشمکش کې ګیر او ملت ته ستونزې راولاړې کړي. نوموړي په پای کې هیله وښوده چې هیواد به یې په لنډه موده کې د کرنې، تعلیم او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه ترلاسه او ملي اقتصاد به په پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د سیاسي مرستیال په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی له تېرو څو ورځو راهیسې خوست ته په سفر راغلی او دلته یې له دولتي چارواکو او ولسونو سره پراخې لیدنې او غونډې ترسره کړي دي.